ټاکل شوې د راتلونکي سپټمبر میاشتې له 25مې نیټې څخه بیا د اکتوبر میاشتې تر 9مې نیټې پورې د نیپال EPL کرکټ لیګ څلورم پړاو ترسره شي چې پکې شپږ لوبډلې به شاملې وي. دا لیګ د لومړي ځل لپاره په 2014 میلادي کال کې، د دویم ځل لپاره په 2019 میلادي کال کې او د دریم ځل لپاره بیا په 2018 میلادي کال کې ترسره شو چې د لومړي پړاو اتلولي پنچاکینیا ټیج لوبډلې، د دویم پړاو اتلولي بیرانتنګیر وایررز لوبډلې او د دریم پړاو اتلولي بیا لالیټپور پاتروتس لوبډلې خپله کړه چې توان ټایګرز هغه لوبډله ده چې افغان لوبغاړي شهزاد محمدي یې سږکال واخیست او د نیپال هیواد کورني کرکټ لیګ په راتلونکي پړاو کې به ولوبیږي چې توان ټایګرز لوبډلې د شهزاد محمدي پر اخیستل کېدو خوښي ښودلې او ویلي دي زموږ د ځوانو لوبغاړو لپاره یو غوره فرصت دی چې د شهزاد محمدي له تجربو څخه به ګټه واخلي. د دې ترڅنګ د EPL لیګ مسؤلینو هم خوښي ښودلې او زیاته کړې ده چې په دې لیګ کې د شهزاد محمدي، کریس ګیل، کیون اوبراین، هاشم امله او ډیون سمیت لوبېدل به لیګ ته لا ښکلا ورکړي.